ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښوده، خو طالبانو ته یې یو شرط وړاندې کړی دی. ډاکټر صاحب غني غواړي چې افغانستان ته راستانه شي. هغه ویلي دي طالبانو له ډیرو مشرانو څخه غوښتنې کړي چې بیرته افغانستان ته راستنېدی شي. طالبانو راته ډاډ هم راکړی دی، خو غواړم چې په یو شرط افغانستان ته درستون شم. که طالبان زما شرط پوره کړي نو زه دې ته ډیر خوشحاله یم چې خپل هیواد افغانستان خپل کور ته درستنېږم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د طالبانو سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکې لویې جرګې ته اشرف غني هم را دعوت کړي. هغه ویلي دي موږ له هیچ چا څخه هم ډار نه کوو او غواړو چې خپل هیواد جوړ کړو. اشرف غني ویلي که طالبان د یو ټولشموله حکومت پر جوړولو یو څه فکر وکړي نو موږ ټول سیاسي مشران دې ته لیواله یو چې خپل کور ته درستن شو او خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړو. اشرف غني ویلي دي چې طالبانو راته ضمانت هم کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.